مبارک د افغانانو لپاره لوی زیری. چارواکي افغانستان د تیلو تولیدونکو هیوادونو لیست کې ځان ځای کړ. د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي نړۍ د علماو ټولنې له لوړپوړو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې په لومړي ځل افغانستان په بېلابېلو برخو کې راپورته کیږي چې اوس د تیلو تولیدونکو هیوادونو په لیست کې هم راغی. بلخوا د شبرغان مزار نیلکي چارې له ټاکلې اندازې زیاتې ترسره شوې دي. د کانونو پټرولیم وزارت وایي له شبرغان څخه مزار ته د غځېدلې نلکي چارې سږکال له ټاکل شوې مودې وړاندې پای ته ورسېدې او د راتلونکي کال چارې یې هم 50 سلنه بشپړې شوې دي. دغه نلکه چې 94.5 کیلومتره اوږدوالی لري د شبرغان ګاز مزار شریف ښار ته انتقالوي چې د پلان له مخې باید سږکال 14 کیلومتره چارې ترسره شوی وای، خو اوس مهال یې چارې 18.5 کیلومتره چارې ترسره شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دغې نلکې چارې د کانونو پټرولیم وزارت له لوري د 609 میلیونو افغانیو په ارزښت پیل شوي دي.